وروسته دا د یو وار بیا زه سلیمې ورور د شپې داستان د په زړه پورې داستاني لړۍ له یوه بل پیل سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده د ژوند له رنګینیو مو مسکا پر شونډو وي او د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالۍ او ارامۍ ډک ژوند ولرئ. په همدې هیله د شپې داستان په زړه پورې داستاني لړۍ په نوي پیل کې د مسکا په زړه پورې ناول ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کوم. هیله ده د تل په څیر مو په خپله مینه او ملتیا دا لړۍ لا رنګینه کړئ. په همدې هیله راځو او د نن شپې داستان په لومړۍ برخه پیل کوو. د چې مسکا په خپل ځان کې څه رانغاړي او په دې په زړه پورې ناول کې چې ښاغلي شاهد الله سمسور لیکلی دی د ژوند کوم اړخونه رانغښتي په داستان کې به یې واورئ. زیات مو نه ځنډوو او ورځو د داستان په لومړۍ برخه پیل کوو. د انګلیسي ژبې له یو کلن پروګرام څخه د فراغت به مې لا 3 ورځې نه وې تېرې شوې چې 3 کورسونو راته د دندې غوښتنلیکونه راواستول. دا چې زما استادانو راته ویلي وو چې ته باید په همدې ښوونیز مرکز کې استادي واخلې، نو ما هم د استادانو خبره نه شوی رد کولی، ځکه خو مې همدې مرکز کې دنده واخیستله له کوم نه چې زه فارغ شوی وم. دندې ته به په ښه مینه ورتلم او راتلم. خوشحاله ژوند مې و. د کور د وګړو او د ښوونیز مرکز د استادانو او شاګردانو په منځ کې مې خاص ځای درلود. یو سهار په دفتر کې له ادارې معاون سره ناست وم. شاوخوا 9 بجې به وي چې د مرکز په عمومي دروازه یوه دنګه او ښایسته جنۍ راننوته. زما ټول پام د هغې خواته شو او په سوچونو کې ډوب شوم. د معاون صاحب په 2م غږ مې ورپام شو. پوښتنه یې وکړه: استاده خیریت دی؟ څه خبره ده؟ ما ځواب ورکړ: هیڅ معاون صاحب، د یو څه په اړه مې فکر کاوه. له همدې ورځې وروسته پوه شوم چې یو څوک مې په زړه پاچاهي کوي. 2 ورځې تېرې شوې. د شپې خوبونه مې حرام شول. تر سهار ملا اذانه به ویښ وم. لمونځ به مې وکړ او له چایو وروسته به د مرکز په لور روان شوم. د خلکو په وړاندې به مې خپله رویه کې بدلون احساساوه، خو هیڅ مې نشو کولی، ځکه فکر مې ټول له هغه چا سره و چا چې په یوه شیبه کې له ما زړه یووړ او د ژوند ټولې خوشحالۍ یې راڅخه واخیستې. پر ځای د فکرونو یوې اوږدې لړۍ ځای ونیو. د رویې د بدلون له وجې د کورنۍ غړو او د مرکز شاګردانو او استادانو راڅخه شکایت وکړ، خو ما ورنه ځان پر دې خلاص کړ چې ګوندې لږ مې فکر ناراموي او څه معمولي ناروغي ولرم. اوس نو زما د فکرونو لوری یوازې یوه کس ته و، هماغې یوې ته چې په لومړي ځل لیدو یې زما زړه له ځانه سره یووړ. د رویې د بدلون سره د کورنۍ د غړو، د مرکز د استادانو او شاګردانو په منځ کې مې پخوانی قدر او ځای نه و پاتې. د ورځو په تېرېدلو سره زما د څېرې سور او سپین رنګ هم له ما سره مخه ښه وکړه. رنګ مې ورځ په ورځ ژړېده. لنډه دا چې د ژوند په هره چاره کې مې تغیر راغی. تل به په فکرونو کې ناست وم او یوازیتوب مې اختیار کړ. د جمعې په ورځ به د ماسپښین د لمانځه له ادا کولو وروسته د سیند غاړې ته لاړم او د سیند له ارامو موجونو سره به مې د هغې په اړه چې نوم یې لا هم نه و راته معلوم خبرې شریکولې. شاوخوا 1 میاشت تېره شوه. سهار مرکز ته لاړم او د مرکز په حویلۍ کې له یوې شاګردې سره چې شبنم نومېده مخ شوم. څنګ ته یې کړم. ویې ویل: بښنه غواړم استاده، یوه پوښتنه کولی شم؟ ومې ویل: ولې نه، مهرباني وکړئ، څه مشکل خو به نه وي. نه استاده، هیڅ ستونزه نشته، یوازې غواړم ستاسو په اړه پوه شم. کومه ستونزه خو به نه لرئ؟ 1 میاشت شاوخوا کېږي چې ډېر بدل شوی یې، رنګ دې هم ورځ تر بلې ژړېږي. آخر څه ستونزه ده؟ ومې خندل او ځواب مې ورکړ: نه نه، هیڅ خبره نشته، هسې لږ ناروغ یم، نور څه خبره نشته. ته ووایه، درسونه دې ښه روان دي؟ شبنم یوه ډېره باجرته او لایقه جنۍ وه، داسې یې چېرته پرېښودم. لنډ ځواب یې راکړ:
مننه استاد، درسونه مې ښه روان دي. ټینګار سره یې وویل. خیر دی استاده، راته رښتیا ووایه، څه ستونزه لرې؟ که وکولی شو در سره مرسته وکړو.